دغه موسی چې سامری دی دی هم مور هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې بس فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل مور یو ده چې د ما مخکې الالی راشه چې د بیابان کې به وغورځومه نو بس مړ شو بیابان کې وکړه 400 کل زما د سترګو وړاندې خو بني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې مور یې راله دلته الله جبریل علیه السلام مقرر د دې ماشوم تربیت ته الله جبریل علیه السلام براته اور دغه موسی سامری تربیت ایک پاو تیرته جوړ لوی کافر و موسی الذی رباه جبریل کافر هغه موسی جبریل علیہ السلام تربیت و کاغنا کافر جوړ شو و موسی الذی رباه فرعون مرسلو یا موسی چې فرعون تربیت وکړه هغه پیغمبر جوړ شو دا یو عجیب نظام دی الله هی د پیغمبر کور کې څو پیدا کیږي دا نوح علیہ السلام په کور کې دا بچی پیدا شو کله رب العالمین څوک پیدا کی دا ابو جهل کور کې اکرمه پیدا کرما د پیغمبر علیہ السلام جلیل القدر لوی پختلی دی بیدی جوړ شو قصو کو دا اون کور کې داغه بیبي آسیا کما خلق زوا دا فرعون هغه کما جنې وا او کم انداز ته رسېدلې ده دا الله خپل نظام دی بس او خپل پروګرام د پروردګار روان دی د خپل قدرت نښې ښیي دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم ساوي راته او خوقه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به شین شو وچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اسقه کېښوده تین به شو پرپېدو به شو خاوره یې جمع کوله چې دې خاوره کې هم څه کمال شته هوښیارو خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تقېدل داسې خو نه شو د واده په بانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړل مونږ یې واد په مهرباني وکړه کالي راکړه چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه دوی راغونډ کړو مطلب دا چې مونږ خو به د شپې وځو د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلې نو اصلي دوی را باندې شکیان نشي نو دا به د دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او مونږ نه کالي او زیورات پوړي دي نو شک به ني ځکه ویښ دي او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی هغه کالي خو دوی سره و فرعون او قوم ته هلاک شو سامري اوسو د قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړې دا کالي راغونډ کړې دا غوارم خو د فرعونیانو د قوم دي او دا ماله راکړې چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څوک اوس یې راغونډ کړې قوم هم وي چې واقعي هارون علیه السلام هم په خپل اعتماد کې واغېست وی چې دا کالي خو راغونډول پکار دي که دا خو په دې کالي دی او حرام دي راغونډ به کوو کې به چې موسی علیه السلام راشي هغه نه تپوس وکړو چې سره موږ څوک سامري ځان سره کېښودل ده به د کالو جوړولو کار کوو دا لوبې وکړله چې کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ د خټې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې ته جوړ کړ او دا نه ډډ په ډډه او کومه چې د سره د حضرت جبریل علیه السلام د دخو وه هغې پکې منځ کې ورواچوله چې ورواچول د هغې اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی اواز دی سړي له موقع په بت باندې خلک وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د زړه نه اسلام نه خوښ بعضې سړی ځان ته مسلمان وایي د زړه نه اسلام نه خوښ یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نشي کولی هغې له باندې جوړوي کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټیکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روجې پورې خندا کوي وی ځان ته مسلمان وایي خو یا عبادت نشي کولی عبادت سره شوق نشته باندې به درته نو چې کومو ایتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول دارنګې سامري مقوم تله ملګري ځان له پیدا کړل وی ګوره موسی علیه السلام تللی دی کوهي طور ته خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی تاسو دا ولیدل که دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کې چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی دا خدای دی نو ګوره دی خو مخکې پلک هم دغه بیواري پرته وه د کفر هغه مرض هغه کې پروت و کوم قوم به تېر شي چې شیخ ته یې به مو دغه اختی ده چې مونږ هم داسې یو بوتي چې مونږ سجده ورته ولګو ما درته مخکې وایي
بد بعضې کسانو فوراً د هغه عبادت شو چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شو هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېږدي دی د قوم ته ورته مینت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی انتظار ته کوي موسی علیه السلام نه موسی سلام په موږ ډېر ټولې تېرېلې وعده خلافي یې وکړه چا ویې مړ دی چا ویې خدای ته روک شوی دی لویه مسله جوړه شوه څوک عبادت کوي دستي څوک یې نه کوي هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی سلام دی راغلی هلته موسی چې الله سره ملک وکړه الله ورته الوی چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی دا لانجه شوی دی الله ذوالجلال تورات ته ورکړه هشتا الله کتاب په تحتو لیکلې غونډې ورکوي ها دا ستا کتاب دې کې ما د عبادت طریقې درته ښودې چې په کومه طریقه به زما عبادت کوې کوم عبادت به کوې دې کې ما د ژوند د تېرولو چل درته ښودلی چې زندګي او ژوند به څنګه تېروې جګړه هم پېښه شي په څه به یې ختموې او دې ټول ستاسو دا دنیا د ژوند د تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې د عبادتونه هر څه پکې پراته دي زه وړه قوم دې ګمراه ده خلاص شوی چې څنګه دې راغی قوم ته او قوم یې وکتل وسیبل قصه جوړه ده اوس غیر یو قوم عبادت کوي حضرت موسی علیه السلام په لاول په خپل ورور ورمنډه هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا ورور ته مشر ورور یې پیغمبر خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې تا ما پرېښودې هغه د سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو ورته وایي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي زما ورور ما سره وګیره مه نیسه زما ورته یا ته څه کې دشمن په ما خوشحاله ما وس کړی خپل نصیحت مې کړی چې نه مني زه څه وکړم ورسره او د غصې نه هغه تورات هغه تختې په ځمکه کې پرېوتلې یې ښودلې بیا ویې غورځولې غصه دې دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي او فوراً ورغې هغه سخی راواغېشتې چې تاسو دې ته خدای دی ورېږې ورته ښیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی چې دې ورته که ویې سوځولو دا خو نه لاندې بچ کې سوځېدو نه کنه دا خو دا دې وسوځېد اوس عامري ته یې تا دا چل ولې کړی هم نه پرېږدم تا هم برابر و وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو د هغه زرو نه مې سکی جوړ کړه قبضت قبضة من اثر الرسول جبريل علیه السلام د قدم خاوره وه پکې واچوله دا چلې جوړ زه څه خبرې دي ولې دي د سجدې کولې زه یاره وایي تا وجنه نه تا له داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر همدغه سرګردانه ګرځئ به ګرځې او تا باندې به داسې خارخ لګېده چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مې ساس ګوتې مه راوړه ورې ما له ګوتې راوړه ځه تا لپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه Indio. مقصد نشته دی یا رب العالمین چې قرآن شریف کې دا واقع ذکر کوي مقصد ته دی د الله حکمت دی الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي الله خو مخلوق نه ښکلی دا خو په ډېرو صورتونو کې الله پرې واقع ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو باران وکړي یو نعمت ورکړي دله پکار دی چې د الله تعالی د نعمت شکریہ جائے یو شوا او الله ته رجوع کی دنیا دا نعمت مستقل شي نه ګڼي یا ولا ما لپاره نه شي کار لیکي دی د الله د نعمت نه فایده والی او الله ته رجوع کی چې خدای شکر دې ستا شکر ادا کو نن په موږ د پروردګار نعمتونه دی وایې کړه منه کنه قرآن شریف ته الله وی ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار تاسو د الله نعمتونه شمیرې نه شمیرلی نه شي انسان ډېر انتهایي ناشکر او ډېر ظالم اول زمونږه چې دا ښکلی شکل الله را کړی دې نه لوی نعمت بل شته سپی خدای سره جنګ کولی چې دې ولې سپی پیدا کړی خنزیر الله سره جنګ کولی شي چې تا د ولې خنزیر پیدا کړ مار للم الله سره جنګ کولی شي چې دې مار للم ولې پیدا کړم دارنګې که مونږ خدای را د ځنګل درندگان پیدا کړی موږ خدای ته استفولې کړو د ټولو نه مخکې خو به انسان پیل بیا دله خدای پاک هم دې دا ښکلی شکل در او بیا الله مسلماني درکړې ټول وایي الحمدلله که موږ کافر وې نو بیا به موږ چې په کل حزب بما لدیهم فرحون روسیان ته خوښ امریکایان خوښ فرانسیان ته خپل کفر خوښ
هندوانو ته خپل مذهب په ښکاري. نو که مونږ کفر وي مونږ ته به خپل مذهب په ښکارېده. کفر دپاره به هم جګړه کول. نو ګوره پروردګار مونږ ته اسلام راکړ. اسلام نه پس داسې امت الله وګرځولو کنتم خیر امت اخرجت للناس، په ټولو امتونو کې بهترین امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت. دا بهترین د الله بل نعمت شته. او خلکو نه نبی علیہ السلام پای فرمایي چې زما امت ټولو امتونو کې اخیری امت دی او جنت ته به ټولو نه مخکې. دا خدای رحم دی که نه؟ نبی علیہ السلام فرمایي وی چې تاسو به د ټولو جنتیانو په نیمه په جنت کې، د آدم علیہ السلام نه واله تر عیسی علیہ السلام پورې څونه قومونه دي، غټ نیم به دا ویني او نیم جنت به زما د امت نه ډک. وایه که نه دا شو که نه دن اوس به ته پته ولګي دا الله څونه احسان. بیا راله خدای ښکلې هوا راکړه، الله راله ښکلې نور راکړه مزېدار، الله راله مفت چې کوم څیز ته زمونږ ډېر ضرورت دی بې پیسو یې راکړه، هوا شوه او بشه دې لوړ ته انتهایي لوی ضرورت. نو که دا هم ستا د حکومت په اختیار کوي بیا به دې څه کوم؟ ګیس الله پیدا کړی ځمکې نه رایتلی خو ظاهري اختیار ستا حکومت ته لري. نو کله یو خوا ګران یو کله بل خوا ګران، کله په یو بند دی یو کله په بل بند دی. داسې ده که نه؟ بجلي هم د الله پیداوار خو به الله پیدا کړي، دا نظام الله پیدا کړی دی خو ظاهري د ساینس دخل دی پکې او انسان یې جوړوي. نو ګوره بجلي ګرانه شوه او ارزانه شوه او نن به دونه ګرانېږي او سبا به دونه ګرانېږي، بله ورځ به دونه ګرانېږي او بله ورځ به دونه ګرانېږي. دا شکر دی چې زما اوبه، زما ساه، زما نور، زما سپومې، زما ستورې دا د انسان په اختیار کې نه دي. چا په اختیار کې دي؟ الله. کوم څیز ته ستا زیات ضرورت دی هغه الله ځان سره ساتلي دې کې په حق ټکس لګولی ته څونه چې ورکوه به ځکه به دا ولې جوړ نه پېږي نو دی ژوند نه تېرېږي. د نور په رڼا تېک شوې، د سپومې رڼا باندې تېک شوې، نو دا بختا د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. هر څه چې دی کول ځان به دې قرضو، بچې به دې قرضو، خو دې نه به دې پیدا کول. دا د الله څومره لوی احسان، ډېر لوی احسان. او بیا خصوصا زمونږ د خلکو په مسلمان چې کوم نور احسانات دي، خپل بچي د سره یو ځای اوسېږي، خپلې ښځې د سره یو ځای اوسېږي، خپلې لوڼې د سترګو د لواندې دي. الحمدلله ستا او ستا د لوڼو او ستا د ښځې او ستا د بچو پاک ژوند دی، پاک صفا. جاپان ته لاړ شي، امریکې ته لاړ شي، برطانیې ته چې دا خلک ورته نن د ډېر لوی عزت په نظر ګوري. چین ته لاړ شئ، روس ته لاړ شئ چې خلک ډېر لوی د عزت په نظر ګوري. هلته چې د سړو ژوند وګورئ قسم دی جګه بدله شي. هغه خلک په خپله زندګۍ ستومانه دی. یو انسان خپله لور په خپل اختیار کې دي، کوم پای کې د لور خوښه یې دي به د په مخکې به روانوي. داسې ژوند دی. بله ښځه یو انسان په خپل اختیار کې نه چې په کوم طرف ته ښځه لاړه او چا سره ووتله، داسې ژوند دی. بله کور دی یو سړي په اختیار کې نه او ستا مخکې ستا خور ستا د لاس نه وځي، دا داسې ژوند. ما د یو ملګري خبره کوله، جاپان کې لوی تاجر تجارت نو وي ما موږ سره یو زنانه روانه وه، هغې موږ ته څه څیزونه اخېستل. نو دا هلته کې دا خلک وي چې کوم شی الې بس هغې ته به یا به در سره کارخانې ته هم ځي او دوکان ته به هم ځي، سودا به درته کوي، په جیب هم هغې کې یو زنانه را سره یو جنۍ روانه وه او وایي زه مونږ تلو ویلې چې بجلی کولی وي. نو دا زنانه په پوړو مونږ سره ختله او بل طرف ته نورې پوړۍ را روانې دي، په هغې کې بل یو زنانه را روانه وه. ویلې هغې ته وکتل، دواړه یو بل ته ډېر په غور وکتل. وایي چې بره وختلو دا جنۍ ما ته وایي چې اجازت یې ما در یو منټ تاسو را کولی شئ. وایي موږ وایي چې بالکل. په پوړو کوز شو او بله ښځه روانه وه، هغې سره ملاقات وکړو، یو بل یې ښکل کړ، یو بل ته تر غاړه وکړ او فوراً بیا رامون پسې راغی. هغې خو د اوقاتو د ټیم ډېر پابندي مونږ ته بیا هم عذر وکړي چې ستاسو نن دوه درې ما ضایع کړله او چې خفه نه شئ. خفه کېږو خیر، خو دا تپوس درنه کوم چې دا څوک په دا خدای زما مور وه، زما مور وه. نو څنګه تا دا مور سره څه سوال جواب فومنو که میلاو شوې؟ وایي 20 کاله پس زما د مور ملاقات دی. دا اوس تاسو لید 20 کال په ټلیفون مې ورسره رابطه کېږي، دې سره په رابطه کوم امس بېته کوي. 20 کاله پس دغه پولو کې زموږ دغه ملاقات تاسو لید. هیا دلته د مور نه دی، ستا ملک د نه راځي، ما ته دومره ټایم نشته چې د هغې ملاقات ته لاړه.
او نه هغې سره دومره وخت چې زما ملاقات ته راشي. دا ژوند دی تاسو وایه زه رښتیا وایم خو ژوند نه شو ښه. یوازې لمونږ خلق ازادۍ ته ژوند وایي، ازادۍ ته ژوند وایي. ټیک ده تا ته به ازادي میلو شي نو عارضي د ګناه اجازت په د سرکار د طرف نه تا ته میلو شو، د الله د طرف نه نه. لیکن په دې سوچ وکړه چې تا ته یو ته اجازت میلو کړو ته به ګناهونه کې، تا په کور کې ستا ښځه او ستا خویندې او ستا لورو ته هم دغسې اجازت میلو شو که نه، دی به څه کوي؟ په دې چا سوچ نه دی. ټول انګلینډ لندن او دا خلک سپي ساتي. ما چا تپوس وکړه دا سپي ولې اخبار عجیبه خبره دي که یو مخکې ورځ د امریکې عدالت ته یوې ښځې رجوع کړی دی، یو میاشت دو میاشتو مخکنی خبره ده، او هغې کې درخواست کړی دی عدالت ته چې زما لور ده هغه په سپی باندې خرچه کوي، بلا پیسې ترې لګوي او زه مور یم ماله 2 روپۍ نه راکړي ما خرچه نه کوي، او چې څه ګټي په سپی لګوي، سپی ساتلی ده او په هغې کې لګیا ده او د هغه سپی خدمت کوي او پیسه هم پرې لګوي او دارو درمل کوي، زما دارو تاجت دی، ډوډۍ تاجت دی، زما پوټې خیال نه ساتي. عدالت ته لاړ، عدالت هغه لورې راوغوښتله چې واقعي داسې ده وي او بلکل په سپی ته څومره خرچه کوې دومره خرچه پرې کوم، د دې مور تا باندې حق نشته، په دې مور خرچه نه کوې، سپی زما د مور نه خوښه ده په هغې ځکه زیاته خرچه مور باید څه اوس تاسو نه تپوس کوم جومات کې ناست دا تاسو د قسم دا ژوند دی او ژوند نه څه زندګي. نو ما تپوس وکړم سپي ولې دا خلک ساتي؟ وایي دا د شغل لپاره بل څه شته نه، زوی ورسره نشته، لور ورسره نشته، خور ورسره نشته، ارور ورسره نشته، پلیټونو کې اوسېږي ځان له یو کوټه کې اوسېږي، دغه سپي ساتلي په هغې خپله مشغولات. ژوند خو زمونږ دی الحمدلله د مسلمان، هر څومره چې ستړی او پورته رالی ښځه درنه راته وشي په سر د زوی وکړي چافي مافي دله وکړي، مور درنه راشي دعا درته وکړي په سر د لاس کیږي بچی څنګه دعا درته بیل وکړي، لږ ناجوړی ورور دله راشي، خور دله راشي، بچي دله راشي، ګیر چاپې درنه ته وشي، په محله کې مسلمان تپوس وکړي، جومات کې او بس دله خیر کوي تپوس وکړي، ګپ ټپ ولګې ازادي د اسلام د دایرې لاندې دې ته ژوند دغسې ژوند. یو انسان ته دا پته نه لګي، انسان دې نه نه دی خبر چې زما مور څوک ده زما پلار څوک او د پیدا د چا نه، داسې ژوند. مونږ له الله چې کوم نعمتونه راکړي دي خدای دې مونږ له دې نعمتونو د شکرې توفیق راکړي. څومره لوی نعمتونه دي، سره د دې مونږ د الله د نعمت شکریا ادا نه کړه. څه مونه بعضې خلک ما ته وایي یاره جي دعاګانې کوو دعا نه قبلېږي، د الله قهرونه او غضبونه نور هم زیاتېږي، هېڅ قسمه زمونږ دعا نه قبلېږي. ما یې مونږ دعا توبه در استه جی توبې خو مو باسو که نه الله اکبر، نو مې توبې مقصد چا نه دی ادا کړی. توبه دې ته وایي چې کومه ګناه نه توبه وسې هغه پرېږدي، مونږ شی پرې نه ښه، نه بربنډتوب پرېښود، نه عریانیت پرېښود، نه بېحیایي پرېښوده، نه مو خویندې میندې په پرده کې کړې، نه مو موبایل او د موبایل د ګناهونو نه توبه وویسته، نه تصویرونه بوسته، نه په ټي وي کې د جینکو د کونه توبه ویسته، نه جینکو د هلکانو د مخ د کتونه توبه ویسته، نو د خدای غضب به راځي توبه خو مخکې ها اورات ورته میلاو شو. موسی علیه السلام د قوم وایي که موږ توبه وباسو دا ښه دې تلاوت کړو الله رب العالمین ته به ور مخامخ شو، الله ته به حضور کې وجاړو، توبه به الله قبوله کړي. 12 کسان راکړې مالا، 12 قومونه د هر قوم یو مشر راکړې. رزقی عبادت نہیں کر کہ ما سره توحید تور تلاش دیتا دا توحید تور چلال الالتکے اللہ تجاری چی اللہ زمان دی قوم رزقی عبادت کری دا ما توبہ قبول ہے. من زیادی جارکا سا پارے جا گلی موسیٰ علیہ السلام سره کل اللہ خبری افرلی دی قوم کی پیغمبر راگے او دا اللہ دا خبری بسنگ لی موسیٰ دا سے کار دے چی منگتان نمانو خواہ دا سیو کار چې ته خدای ته ووایه چې موږ سره خبرې وکړو، سره چې خبرې کوي موږ ته څه پته لګي دا نه جوړ یو نعم دلام وی چې صبر ورته کړي او الله هم ډېر بې صبره دی. سړی موتونه او دغه ځای مې ټولو دربول چې موږ الله پاک سره خبرې وکړو. موسی علیه السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله ومن راځئ یوریت الله سپینه غوندې نازله کړه. الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام ته لکې دوی اوري څه وایي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. یاره دا څه پته لګي چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا
خذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه دی او یا واړه مردار شو. ظالمات تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ او د هغې نه پس وایي چې مونږ ته د خدای ځان وښیي او که نه ښیي مونږ ستا خبره نه منو تصدیق ته نه کوو. موسی علیه السلام ته په جواب شو چې خدایه خو ما دې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل هلته به دې وجلي وو که نه چې قوم دلته وي چې او یا دې بوتلل توبې له نه کم مړه کړله تهلكنا بما فعل السفهاء من دوه لو خبر وکړم الله دومره غوسه دله نو د قوم سره سترګې سینګ لګو ډېره ښه ده جمني به یې کوم درته واپس یې را جمني کړل را جمني کړل توبې ایستې مونږ معافي غواړو د قوم دپاره د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس مه قبلوږه زما دومره نعمتونه در باندې وکړل او کله رزقي عبادت کوې ته بوتان غواړې کله وایې خدای دې خبرې وکړي دا پکې تاسو هغه مشران یې منتخب قوم یې او کله وایه خدای دې رانه کوي به د دې توبه والا قبلېږي چې فقتلوا انفسکم مړی کړې دا چې رزقي عبادت کړې به دا به ځان وجي او یا تاسو ورته ونښلئ مړی دوی خو الله ضرور کړي واپس ترې راغلل پیرو چې چا رزقي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت نه نه بس موږ په آخرت غواړو نو بس راځئ آخرت غواړئ تا ځای همدا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې یا څوک زنا وکړي واده کړي سړی جنۍ او سنچای دل دی دغه رنګه تاسو سزا ده ډېره ښه ده شو پې وکړه دا وارث هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله ته دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په چا چلوم او دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې بعضې علماو مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو ټکولو او یو زره کسان پکې مړه شو نور الله توبه قبوله کړه معاف شو چې توبه قبوله شو معاف شو اوس به څه کېږي اوس دا څه کوي چې دی شام کې بیت المقدس دی په بیت المقدس باندې یو جابر هم د عمالقه د هغې حکومت دی لاړ شئ هغې خلکو سره جهاد وکړئ او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ او دغه ملک ستاسو په حواله وروڼونه یې ورته پولجي ډېره ده خو دنیا خلکو شمېر نه وتی او داسې چې بیوش څپېړه ده دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو مونږ به د ښې نه زنده‌باد سره روان دي موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته مخکې دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل یو ځای کې دمه کوي موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد په څه طریقې ته نه وي او الاول به یو څوک ولیږو چې معلومات وکړو دا خلک څنګه اوسېږي څنګه خلک دی څنګه نه دی لار رو ګودر برابر کړو نو بیا به مونږ جنګ کوو موسی علیه السلام ډېر 12 کسان د هر او مشر یې وارث دی تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګئ په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ بیا راځئ دا مشرانه دا چې لاړه ده عمالقه پې پېښ شو چې دا خو څوک دشمن جوړ راغلی دی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره ډېره دی یو کس راغی دا 12 واړو ته یې څوکه ونیوه او 12 واړه یې په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل او ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته یې پېښ کړل صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولي دا وجل غواړي هغې ورته ویل مشرونه ودنې ما دا څه وکړې دا پرېږدې خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغې به ویرېږي حملې نه وبچو چې څنګه رالل موسی علیه السلام ته یې حال یې د صاحب خو ډېر تکړه خلک دی بادر یې څونه تک لري دا یو ډېر هم پهلوان د 12 مقابله کولی کوم دی لیکن تا بې قوت موسی علیه السلام دې ته وایي داسې وکړې دا ته غږ مه کوئ تاسو بې وقفتوب کړئ تاسو بزدلي کړې ده څوک یې خبر نه کې او موږ زو حمله کوو په دې باندې ما ته هغه قوم الله غرق نه ما سره به الله وعده کړې ده او دې خو دا نه کړې ده الله لرې مې وکړ ښه ډېره ښه ده 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل دې ګورې پام غږ مه کوئ په ډېر زور خلک که لاړې ټول وجل موسی علیه السلام کې دې ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیارې کوو ګوره څومره لفظ اختیار چې شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون مونږ جنګ له نه یو راغلی ته خدای دې پېښ او جګړې هم پېښې زه ته خدای دې جګړې کوې مونږ همدلته ناست یو مونږ دا کلي نه دي پکار او نه زموږ بیت المقدس پکار اوس ووایه تاسو فیصله وکړئ د الله نعمتونو ته وګوره
او د دې سپیرو حد درمه ته وګوره هم لیدل ارسو او دویف سکه مونږ یو خدای دې مساتي له داسې حالاتونه مونږ نه پیغمبر لیدې پیغمبر معجزې خو مونږ په سترګو نه دي لیدلي بیا هم الحمدلله منو پیغمبر مو په سترګو نه لیدلي الحمدلله بیا هم منو دی خو پیغمبر په موقع سره موجود دی د هغه معجزې ویني هغه د کاني نه اوبه یې ولیدلې هغه ترنجبین او هغه سیسه یې ولیدلې د جامو هغه میخرینوالي ولیده پوهې تور کې د الله خبرې واورېدې هغه ملک چې واپس جندي شو ارس یې ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني څه الله وایي تاسو نه په مرګ نه په کوتک کې سپیرو اس یو فیصله ده چې تاسو وایه دا ځای ته دی نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس څلوېښتو کالو دپاره باندې حرام دی در باندې همدې ځمکه کې به ګرځې نه به یو پاتې شی نه بل پاتې شی سپیرو چې څنګه ستاسو دا تمجن وخت هم دقسې به را دشتو بیامان کې به جوړ شو او دا ډېره لویه تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف لسکم 100 میله یو اوږدوالی او 20 میله پلنوالی دا لوی دشت علاقه را بس دا تاسو دوی کې به یې دې نه بار بنول دی نه وتی شی الله یوه نظام دی دې ته قلا ته وکړه او نه ورته جیل کړه دی به پاسېدل چې مونږ ځو ماښامه پورې چکر به یې ووه ماسخوتنه پورې ستړي به شو یو ځای کې به وده شو واپس به را پاسېدل امپاق زړه ځای به موجود و چې کوم ځای نه به روان شو موسی علیه السلام کو پیغمبر دی خو د جدا کېدی نشي هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نشي هغې هم ورسره په هغه ځای کې وفات شوي څلوېښت کاله الله دا سزا وله ورکړه اولې رو هم قدر نه کوي شکریه نه کوي ناشکري کوي سره د دې نه چې د پیغمبر نښې نشانې ایلي او د هغې سره سره د الله د حکم نافرماني کوي مونږ به خپل ځان ته ګورو ما درته وایي چې مونږ له الله څومره نعمتونه راکړي شکر دی الحمدلله قرآن غوندې لوی نعمت الله مونږ له راکړه مونږ قرآن له هغه توجه ورنه کړه کومه توجه چې مونږ د دنیا کتابونو له ورکړو داسې ده که نه رښتیا خبرې کوو خفه کېږئ نو د سکول او د کالج کتابونو له چې مونږ څومره توجه ورکوو دا همره توجه مونږ د الله کتاب قرآن له ورکړه او راته پته ده چې زمونږ کامیابي په قرآن کې ده په دغه کتابونو کې نه ده د سکول او د کالج د تعلیم نه تا شریعت نه منئ ته وایي کوه بې د ډاکټران هم ژوند نه تېرېږي بغیر د انجینران هم ژوند نه تېرېږي بغیر د زراعت د مهارت هم ژوند نه تېرېږي او د دنیا د کاروبار نه بغیر هم ژوند نه تېرېږي لیکن له خدای کتاب له خو هم څه ناسته وخت ورکول پکار دي ته 8 ګنټې او 9 ګنټې د دنیا کتابونه له ورکې یو ګنټه خو د خدای کتاب له ورکړي انګریزي د دنیا د پیسو لپاره او د دنیا د کاروبار لپاره زده کوې او 12 کاله ولا محنت او خواري کوې نو د خدای د کتاب دپاره تا د ربی څو ټکي یاد کړه ته چې شکسپیر او د دغې خلکو قصیدې او د ابي هغه نظمونه یادوې ولې ما نه پکې امتحان اخیستلی کېږي د انګریزانو نو تا د خدای د قرآن څومره صورتونه یاد د دنیا ژوند خو بیا ارضي ژوند دی ځان کې یو قبر کې پروت او دا ټول مونږ منو چې ځمکه ته جهالات اور ته بچي ته سب ته دا منو مونږ دې نه مونږ څوک انکار هم نه کوو نه دې مونږ انکار کړی او نه دې کولی شو مونږ انکار کم از کم الله په مونږ احسان دی مونږ خدای له څومره کې ورکړ د خدای د پیغمبر د خبرو دپاره مونږ څومره وخت ورکړ قرآن له مونږ څومره ټیم ورکړه زما ټیک ته بېشک ما درته مخکې وویل چې زما د دغه دنیا تعلیم ته ضرورت شته او ستا 4 بچي دي نو 3 هغې ته که خیر دي یو قرآن که درته زه نیم په نیمه نه کې په کار خو دا ده کې 3 قرآن ته کې یو پای زه داسې هم نه نیمې که نیمې هم نه کړو یو خو پکې الله قرآن ته کوي نو خپل کور کې دین په سر راولې تبلیغ والا حضرات ته یو چې 3 ورځې په میاشت کې ولګوه 3 ورځې ولګوه نو 3 تم یو میاشت خپل دنیا له ورکړې 3 دا ورفرې د خدای کتاب سره مونږ جوړ پیدا نه کړ د پیغمبر کتاب له مونږ توجه ورنه کړه او مونږ شروع سینه به ډکو فخر به کوو چې زه مسلمان یم او جي له ما ملته وطن د مسلمانانو دی او جي ما سره د الله طاقت دی څه طاقت دی تا د الله لوی طاقت دی خو ستا ملګرتیا دې وخت کې نه کوي ان تنصروا الله ینصرکم د تا د الله ملګرتیا د نیت کوي پولیس ترې خدای ته نه نږدې کړې او د الله نه یې د امداد تمه کړې الله پیدا کړې ترې ما سره مینه نه کړې زه تا سره څه مینه
هیڅ قسمه توجه موږ د خدای کتاب له ور نه کړه. اخبار باندې کې موږ څومره ټایم ضایع کوو په اخبار. څومره اجرو له اخبارونه راځي، څومره دوکانونو له اخبارونه راځي، څومره نوجوان طبقه روزانه اخبار او رسالې ګوري. دغه اخبار له چې موږ څومره ټایم ورکوو د هغې نیم موږ د الله کتاب له ورکړی دی. یو ګنسه دوه ګنټې موږ په اخبار دا ګول اول نه اخره پورې، ادارې بیا ګورو اول نه اخره پورې. نو لس منټه خو د خدای د کتاب تلاوت نه ورک، نیمه ګنټه خو د خدای د کتاب تلاوت نه ورک. د دې ژبې د اهمیت انکار څنګه کوم انګریزي دې مې زده کړه او دنیا لپاره زده کړه او ضرورت دې ورته بېشکه زده کړه. نو چې ته 12 ساله هغې له ورکوې نو یو پل کې یو بچی خو دې د خدای کتاب باندې پوه کوي. یو ځای کې د قرآن شریف ترجمه کړي دا بچی خو دې ولېږه چې دته خو څه وښایي. استاد ته خو یو بچی کېنوه چې جي دته یو حدیث در ودې ښایي یو، او قسم دې بار قسم ته ممبر د پاسه وکولو چې د انګریزۍ د زده کولو نه عربي زده کول اسانه ده. قرآن ژبه مو زده نه کړه، اخبار باندې 15 ګنټې تېرو، قرآن مو باندې مونږ نیمه ګنټه ونه لګوله، 15 منټه مونږ ونه لګ. جومات ته تللی نه یې چې جومات ته تښتو منډې وو. هغه چې کوم د دنیا ستا استادان دي که د دنیا بد عملی کوي، دا د دنیا استادان که د دنیا بد عملی کوي دا دې ونه وی چې دا استاد مې خراب دی دنه زه دا انګریزي نه زده کوم، استاد مې داسې دی او دنه زه دا اسلامیات په سکول کې نه زده کوم، استاد مې داسې دی او دنه زه دا شی نه زده کوم. که مولا معمولي غوندې پوه پرېږي زه پسې مون نه کوم، دنه سبق نه وی. دا شیطان درته په زړه کې هلته خو پیسې مو ورکوې په سکول کې په کالج کې دولت ته مو ورکوې. استاذ کې د عیب راونه ویسته چې زما استاذ کې د عاید دی سبق ته نه بل کالج ته ځه بل پول ته ځه. استاذ معمولي غوندې جومات کې امام 15 منټه مونځ وروسته کې د پسې مونځ نه په داسې حساب کتاب به کېږي. دا خبر یاد وساتئ. دا سزا به موږ له خدای دنیا کې به راکړي، آخرت کې به الله دې مو ساتي، الله دې مو ساتي. خو د الله قانون روان دی. او الله قهر دی، د الله غضب دی. توبې وباسو، توبه توبه خدا باندې چې ګناه پرېږده، ګناه خو ما پرېږده په خولې توبه توبه او چې څوک ني توبه ده بد، او چې خلکو مخکې وي توبه بوایي، چې څوک ني بیا عمله په بد. دا د موسی علیه السلام واقعه، د ابراهیم علیه السلام واقعه، او دا نو چې قرآن ته الله ذکر کړي د قصې لپاره نه چې تماشا کولی، عبرت لپاره. صبروا یا اولي الالباب. د الله غضب او د الله قهر په دنیا کې راځي په مختلفو شکلونو. د الله غضب او قهر په قبر کې موي، او د الله غضب او د الله په قهر د قیامت په هغه میدان کې محشر چې ورته وایي هغې کې موي. او بیا د خدای لوی قهر او لوی غضب دوزخ او د دوزخ عذابونه دی. الله دې موږ وساتي. اوس الله موږ د یو څیز نه یری، او دا هغه څیز دی چې په دې د خدای غضب او قهر ډېر زیات راځي. هغه د الله دین پورې ټوکې کول، د الله پیغمبر پورې ټوکې کول، د الله د دین مسخرې کول، د الله د پیغمبر یا چې څوک د پیغمبر دین امت ته رسوي، مخلوق ته رسوي، هغې پورې ملنډې او ټوکې کول، د الله عبادتونو پورې ټوکې کول، دې باندې خدای غصه کېږي او خپل غضب او خپل قهر نازله کوي. کله چې یو پیغمبر د الله د دین دعوت ورکړی دی او قوم ورپورې ټوکې کړي، مسخرې یې کړي دي او خنداګانې یې کړي دي، الله هغه قوم تباه کړی. پیغمبر خدای بچ کړی دی، لکه نوح علیه السلامو 9.5 کاله قوم تړستړی شو، لیکن قوم به ورپورې ټوکې کول، خنداګانې به یې کولې، عذاب دې راوله که شابکه چې ته به د خدای عذاب به راځي راوله که نه، خنداګانې به یې کولې، یو بل ته به یې وایي څنګه عذاب دی. خو چې د الله عذاب بیا راغی نو ټول نیست و نابود شو. دقسې عادیان الله په قرآن شریف کې فرمایي ان بطش ربک لشدید، وایي زما پکړ سخت دی. ګوره صبر کوي الله، ډېر صبر کوي مخلوق ته، ځکه دا مخلوق الله د تبع دپاره نه دی پیدا کړی. یو ماشوم دا کورکي جوړوي ځان له، دا ګوډاګانې جوړوي، دا ماشومان ځان د خټو او په خپل کله روانم کې کله جوړوي او کله روانوي. خو چې د ماشوم ځان له په کور کې دننه یو کورکی جوړ کړه، یو ګوډی جوړه کړه او تا وله روان کړه، ته د هغه ماشوم جړا ته ځه. ماشوم په ځمکه لوکړېږي
هغه چغې وجدان هم د خټو کې حالانکې همغه ماشوم ول رستو په خپله دیکه ورکې او روانې کړي خو بل څوک پرې نه پرځو کېږي چې بل څوک دې راشي او دا ما چې د خټې کوم ګوډاګي جوړ کړی دا دې راله روان یو ماشوم دا رنګې ته یو کور جوړ کړي او څوک راشي دله روان کړي نو ته وایې چې سر به پې اوس ورکړم ما جوړ کړه ما پې پیسې ولګولې زړه مې ستړی کړه او ما له ګوره بل سړی راغی او هغې راله یا ستا یو سیکل دی څوک یې دله مات کړي یا ستا یو موټر دی څوک راشي او شیشه ورته ماته کړي ستا پړه به څه تېرېږي دا معمولي څیزونه دي نو دا انسان الله پیدا کړی ښکلی شکل یې ورکړی دی مزېدار شکل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله وی دومره بهترین هیئت سانچا ډانچا چې ما انسان له ورکړی ده ما بل چاله نه ده ورکړی او چې دا انسان څوک وجني نو الله پې څونه غصه کېږي الله وایي چې ځمکه اسمانونه روانولو باندې دومره نه خفه کېږم څنګه چې دا د انسان په دې قتل زه خفه کېږم الله فرمایي یو انسان چې چا قتل که یو انسان دونه یې زه خفه کړم لکه ټول انسانان چې قتل کړي وي دونه پې الله خفه کېږي لیکن کله کله الله پاک چې په غصه کې راشي او په قهر باندې راشي دغه انسان چې دا بل ته نشي پیرزو چې څوک دې مړ کړي دغه انسان چې د ده په مرګ او په قتل الله خفه کېږي چې الله پاک غضب په جوش کې راشي او قهر په جوش کې راشي دا انسان داسې ووایي چې د وجود د ټوکړو پته هم نه لګي بربادي کړي یا دې ته نه ګوري الله چې غصه شو الله پاک دې ته نه ګوري چې دا ماشوم دی او که دا لوی دې ته نه ګوري چې دا ښځه ده او که دا نر دی دې ته نه ګوري چې دا مولا دی او که دا امیر دی دې ته بیا نه ګوري چې دا نیک دی او که دا بدعمله دی بس د خدای غضب چې په جوش کې راشي نو ان بطش ربک لشدید بس دې کې بیا دویمه نه کړي د دې نه سخت پکړ بیا بل نشته دی اینو مونږ نن په دې دنیا کې یو مختصره واقع ستاسو مخکې کوم چې پوه شئ پې د موسی علیه السلام زمانه و د هغه د تره زوی و راجح قول دا دی بعضې علما وایي تره زوی نو رشتهدارۍ کې لرې اوس هم په رشتهدارۍ کې چې څوک لرې انساني او د قوم نو خلک ورته د تره زوی وایي تربور ورته وایي خیر د موسی علیه السلام د تره زوی به کو یا قومي د تره زوی به کو او قرآن شریف یې نوم هم ذکر کړی قارون ارسه د موسی علیه السلام یې په سترګو لیدل سپیر موسی علیه السلام چې څومره معجزې وې د په سترګو لیدل ورته پته وه چې دا د خدای پیغمبر ده ځکه معجزات چې څوک وویني هغه بیا انکار نشي کولی دیم ولیدل چې الله پاک د موسی علیه السلام په مخ کې او د قارون په مخ کې د موسی علیه السلام دشمن فرعون د لکونو لښکرو سره مردار کړ دیم ولیدل چې د موسی علیه السلام په یو کونټۍ وهلو باندې دریاب کې لارې جوړې شوې دیم ولیدل چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم بني اسرائیلو په دریاب بحر قلزم سمندر دریاب خدای پورېسته بلې غاړې دیم ولیدل چې د موسی علیه السلام قوم ته به من او سلوا راتلل ترنجبین الوا و یو خاص قسمه چیر د اونې دا به راتلل شپول به د بوټو نه او خوړل به او مړزان یا بټیر ورته وایي زموږ بعضې علما لیکن دا په اصل کې سیسې دي سیسې دا د مړز د غټۍ د کمترې غوندې وي دا به راتل نیول د هغې ښکار به یې کو اوبه ورته خدای پیدا کړې او پسې ورته پیدا کړې موسی علیه السلام چې الله پاک ته رجوع کړه وایي قوم مې تږې دی او د سمندر دریاب اوبه خو ترخې وي وایي دا دې کاڼي له امساره وبرو کاڼي له امساره وبروله او د هغې نه 12 چینې پیدا شوې قرآن شریف کې الله فرمایي اما لیدلی دی هغه ځای مې هم لیدلی دی چې په کوم ځای حضرت موسی علیه السلام پورې وتی دی او هغه ابار موسی په وادي سینا کې وادي سینا چې ورته وایي په هغې کې بورډ حکومت لګولی دی چې دا د موسی علیه السلام د کونټۍ د وهلو نه چې کوم کویان پیدا شوي دي هغه ما سره انیس احمد هم او زما د ماما زوی ریدار شام را سره و مونږ ورغلي هغه کویان هم وکتل غالبا چې په یو کوي دوه کې لږې غوندې اوبه وې باقیو کې نه دا ځای په دې چینې داسې نه وه چې کاڼې وو هلته چینې پیدا شوې هغې نه بیا زمانې تېرېدو سره جوړېدلې او کویان ته یوړ دا د په سترګو سپېر ولیدل لیکن د موسی علیه السلام شان و شوکت او د موسی علیه السلام پیغمبري او د هغې عزت یې نشو برداشت کولی
دی خو والا خدای مال هم ورکړی. الله قرآن شریف کې فرمایي زه نه وایم وی دونه مال و چې د هغه چابیانې به یو غټې ډلې ګرځول. داسې چابیانې خو نه وي لکه زمونږ دا وړې چابیانې چې وی خو به غټې چابیانې او غټې جرندې به وي. نو د هغې قرآن شریف کې الله وی یو لویې ډلې به وچتولې نه شوې. نو چې د خزانو چابیانې دومره چې لویې ډلې ګرځئ نو بیا په یو جرنده خو یو خزانې ته نو په خزانه کې به مال سونو مال یې په څه پیدا کړو؟ په سود. خلکو له به سودونو باندې مال اخېسته، پیسې به یې خلکو له ورکړې او چې هغه ټیم به راغی نو بیا به یې پرې نورې زیاتې کړې. ټیم به راغی پیسې به پیدا نه کړې نورې به یې پرې زیاتې کړې. ټیم به راغی پیسې به پیدا نورې به یې پرې زیاتې کړې. نو چې هغه به بیا نه شوي پوره کولی نو کور به یې ترې ونیو، ځمکه به یې ترې ونیو. دا سود. مال به خلکو له کم ورکاو. لکه نن سبا چې په وزن او په تول کې خلک کموالی کوي دا شی به یې کو ډېر زیات. او دا دنیا غلامانې و، د دنیا وینځې وې، بلا غلامان او وینځې وې. او په دې ټولو خلکو به خدمتونه کول، کارونه به یې پرې کول، سخت کارونه. ځان له یو محل جوړ کړی و، علماو لیکلي دي مفسرینو داسې محل چې خلک به یې خوا کې تېرېدل کتې به یې ورته نه شو چې دا قارون یو ځل او د محل دروازو باندې د سرو زرو نقش و نگار کړل، هیرې او جواهرات او لالونو زمرودو کاڼي پې د پاسه لګولي په دروازو باندې. هغه زمانه کې څه وسې و هغه یې پې کړي مال ډېر و دولت ډېر و. یو ځل روت په یو خپل اس باندې سور و بې قیمتي اس، د اس زین د سرو زرو د هغې واګو باندې د سرو زرو نقش و نگار شوی دی. او په یو لوی یو تکبر کې د خپل محل نه روت او یو خوا بل خوا ورسره غلامان دي، وینځي دي او نوکران دي چې د خلکو ورته وکتل لیتني اوتیا مثل ما اوتیا څنګه دی قارون. هلکه ګوره زه حافظ نه یم ښه، مانه کله آیت ګډوډېږي. یو ځای کې مې یو آیت ویل یو ټکي رانه ګډوډ شو، بیا په دې فیسبوک چا ویې دله خو قرآن شریف نه ولول. مې ته راشه غټ مولا راوله، زه ورته د قرآن شریف څلورمه سپاره کې حافظ نه وي ورته یې مې ووایه هغه به نه ویل. قرآن شریف یې خلکو له ورځي نو موږ نه خو غلطۍ کېږي که هسې نه څوک په دې راوننیسي. نن سبا دا امین چې ورته ناست دا لوی مصیبت دی، دا نیک. خو زه به پښتو وایم چې افسوس که ما ته هغه مال راکړی شو کوم چې قارون ته بېله شوی، لیکن چې کوم نیکان مسلمانان هغې وی دا سوچونه مه کوئ، دا فکرونه مه کوئ. الله سره چې مونږ الله سره چې څه څیزونه دي او مونږ له یې مقرر کړي د قارون د دې نه بهتر ده. دا به ختم شي، د الله نعمت ته ختم دی. لیکن دننه څه شی و؟ ګوره مال ډېر، دولت ډېر، محل، ځمکې، جایدادونه. په جایداد کې به نهرونه چلیدل، غلامان، وینځې، نوکران، سره زر، سپین زر، هیرې، جواهرات، هر څه ورسره ډېر و. نو یو خبره به درته وکړم، په دې به نه خفه کېږو چې دا مال په بعضې خلکو کې بلکې بعضې نه په اکثرو خلکو کې بیا کبر پیدا کوي. بعضو کې پیدا هم نه، بعضو له خدای مال ورکړي مدرسو باندې لګوي، په جوماتونو یې لګوي، په لارو کوڅو یې لګوي، په کونډو رونډو یتیمانان یې لګوي، ټول داسې نه. خو بعضې پکې داسې وي چې دا مال په هغه کې کبر پیدا کړي، نشه پکې پیدا کړي، او چې په لاره ځي مټې وایي. هغه ته به ته سلام کوې، تا ته به سلام نه کوي. ابه د پلار نم د سلام تمه کوي، ابه د رور نم د سلام تمه کوي، ابه د ګاونډي نم د سلام تمه کوي. او که سلام دی وانه اوی پلان کی نن خو دې په ما سلام وانه چو نو بوتله ته سلام واچوه. شریعت خدای ته نه وایي چې ته د خلکو نه سلام تمه کوه، شریعت خدا وایي چې که حق د بلم دی نو ته پرې ورمخکې یو سلام واچوه. افشو السلام. دا بخاري حدیث دی. خور کې سلام یو معنی علماء دا وکړې ده چې حق د هغه دی، هغه کشر دی او ته مشر یې، پکار دی چې هغه واجب خو ته پرې ورمخکې شي. یو معنی دا ده چې ته په یو ځای کې ناست دی، بل تېرېږي، تېرېدونکي دې سلام واچوي، خو ته پرې ورمخکې شي او سلام ورته واچوه. د ښکلې معنی بهر کې زمانو موسی علیه السلام سره په زړه کې د ده نه لګېده کبرجن و ډېر زیات کبر او ډېر لوی تکبر ورپسې تړلی. مونځ به یې ورسره کوو د موسی علیه السلام سره، باقاعده مونځ به یې کوو.
موسی علیہ السلام سره به ګرځېده. تورات بعضې علماو لیکلي دي چې د تورات حافظ و په هغه زمانه کې تورات هم ورته د هغې تلاوت بیا هم کو د موسی علیہ السلام په مخ کې، لیکن یو ځل ورته حضرت موسی علیہ السلام نه وی زکات ورکړه. الله زکات فرض کړی، زکات ورکړه او چاله د غریبانانو لی ورکړه، د ګاونډیانو لی ورکړه، د مسکینانو هغه لی بس غږ یې هغه وخت سره ونه کړ خو چې بار راووته اوسه پورې به یې وي مونځ کوې دا کوې، اوس یې راباندې ټیکسونه ولګو قبر پکې راغی. موسی علیہ السلام زکات خو پیغمبر له نه ورکړې، پیغمبر له خو زکات اخیستل او د هغې استعمالول په شریعت کې منع دی. ګناه خپل رور له ورکه دی، غریب له ورکه، چا چې دله دا بلډنګ جوړ کړی که په مزدورۍ هم دله جوړ کړی دی، خو چې دې غریب دله دا مزدوري نه وی کړې والله که تا دا بلډنګ جوړ کړی، دې غریب دله ګلکاري نه وی کړې که په مزدورۍ هم دله وکړه، قسم دی که ستا دا بلډنګ جوړ شوی. د دې غریبانانو به خیال ساتې، قدر به یې کوي، عزت به یې کوي. دا غریبانان چې دا مزدور کار تاله پټي کې ګوډ ونه کړي، که ګوډ کولی شي چاري کولی شي، په ته پیسې اخلي بیا هم د سره احسان که ستا نه خدای دغه شی جوړ کړي او د هغه نه خدای ستا په چان جوړ کړي نو بیا به څه بهر کې د موسی علیہ السلام خلاف یې پروپیګنډه جوړي، ټیکسونه غواړي، پیسې غواړي، دولت غواړي. او موسی علیہ السلام بچ خلکو به عزت کو، د پیغمبر خلق قدر کوي، د هغې برداشت نه کولی منافق او منافق د خولې نه منافق پېژنې، په خولې مسلمان او دغه نه کافر. دې زمانه کې زمانونو دا ډېر زیات کېږي. قسم په خدای زه یېرېږم خلک وایي ګلی وشوه. هلکه په دې ورځو کې تاسو چېرته ګلی لیدئ؟ دې ورځو کې ګلی کې زلزلې وشوې راغلې، ګلی وشوه، بارانونه شو، سیلابونه شو. دا الله مونږ له دمکۍ راکوي، دمکۍ شروع کړې وي. ای بندګانو په تېر شوي رمضان کې په جومات کې دننه اعتکاف ته کسان ناست یو لډو کوي، په نیټ راغله، ما په خپله په خدای قسم کتلی دی. حرم شریف کې وما چې په موبایل مې راواغې چې کولو مې که دا شی پې مخې ته راغی، اوس په اعتکاف کې هلکان ناست دی، هغه جومات هم ښکاري، جومات کې ناست دي او د اعتکاف هغه ځای نه هم هغه کیمرې ولافی او هلکان ناست دي په جومات کې اعتکاف ته او لډو کوي. دا د خدای پورې ټوکې نه، عبادت پورې ټوکې خو الله پورې ټوکې، جومات پورې ټوکې، اعتکاف پورې ټوکې نه. او په دې نیټ راغلی دي، په دې نیټ چې بیا هغه هلکان پولیس نیولي هم دي چې په جومات کې دننه یو خوا تراویح کېږي، مونځ کېږي، شاته ناست دي، ټیک ټاک یې جوړوي، هلکان ناست دي او نخرې کوي او ګډا کوي، الله ټیک ټاک یې جوړوي. یخ خدایه سړی روح یېرېږي. یا هلکان پولیس ونیول، بیا په معافي وغوښته، وایي یاره دا غلطي مونږ کړې ده، مونږ معافي غواړو. ښه معافي خو د زور د مخه غواړي چې هلته یې وډبولې که نه په حوالات پولیس وډبولې نو معافي غواړي. په جومات کې دننه هلته مونځ باندې خلک ولاړ، دلته ټیک ټاک یې جوړی، ځان مشوره کوي زه دا کار کوم، نو ما دا به ډېر خلک به وګوري که نه. دا ټیک ټاک سره پاره جوړوي چې دا داسې ده نخرو شي وي، یو به یې وګوري، بل یو ته بل ته ښایه، بل ته ښایه، نو ما له به ډېرې پیسې دغه له موبایل له راشي، پیسې به وګټو. مونځ پورې ټوکې کوي او په دې پیسې ګټي، ظالم خدای پورې ټوکې کوي او په دې پیسې ګټي. د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین پورې خندا کوي او په دې پیسې ګټي. هلته تراویح کېږي او هلته هلکان یو بل سره لوړغی کوي، لوبې ټوکې کوي، هلته تراویح کېږي. او په خدای قسم چې په پنجاب کې په یو جومات کې دننه شوټینګ کېږي، فلم پکې جوړېږي، فلم دپاره ډمان فنکاران هلکان او جینکې نیم بربند جومات ته راغلي دي او په جومات کې دننه فلم جوړې، ډرامه جوړه. هاي خدای ډېر صبر، قسم په خدای چې زمونږ الله ډېر صبر والا ذات دی او ډېر د رحم والا ذات دی. انسان وي په دغه سر به په دغه وخت به په دا سر ټکولی وي چې ته د خدای کور پورې خندا کوې، ټوک کوې، دمان نه دننه کې ډولکي پکې وې، ګډاګانې کوې، په جومات کې فلم جوړی او په جومات کې دننه ډرامې جوړی. دا په پنجاب کې شوې وي. دومره خندا
ولې دا منافقین دا کار کې څوک کوي دا وی پخلې چې د مسلمان او چې کم انسان د خدای دین پورې قرآن پورې جمعات پورې تراوو پورې مز پورې پیغمبر پورې خدای پورې خندا کوي دا د پړه کې ایمان نشته دا مؤمن نه دی خدای پورې چې څوک خندا کوي هغه مسلمان پیغمبر پورې چې څوک خندا کوي هغه مسلمان کېدی جمعات پورې او عبادت پورې چې خندا کوي دا مسلمان کېدی شي دا نخرې شروع او دا خلق چې دا پړه کې دوی دین نه دی منلی د شرم نه په دې دین کې پراته دي د بې دینۍ خبره کولی نه شي هلته پلار مسلمان دی رورې مسلمان دی مامې مسلمان دی قوم مسلمان خو چې کم ځای کې څوک راووتل او دی وایي چې زه خو پیغمبر نه منم نو دا ورسره بیا ملګري نه خو د دوی پړک شوی دننه پکې ګن فروت دی که څوک راغلی هغوی د پیغمبر پسې خبرې شروع کړې دا ورسره ملګري حاهده ورسره کوي که څوک قرآن پسې خبرې کوي څوک دین پسې څوک شریعت پسې خبرې کوي دا بیا لګوي ورپسې که څوک د دین خبره کوي او دی ورپسې او خلکو په یو کس ورپسې ټوکه وکړه په خدای دا ورسره ملګري دي تاسو وګورئ په دې فیسبوک یا د هغه ملګرتیا دا نه کوي چې لکه دا زما دین پورې د خندا ولې وشوه دا زما پیغمبر پورې د خندا ولې وشوه دا زما د شریعت د حکم پورې د خندا ولې وشوه تفصیل درته نور نه وایم ښه پوهېږئ په دې خبره نو خلک بیا چې د خدای عذاب راشي وایي د خدای عذاب راغی نو دا خدای دمکې شروع کړې ممتا کله د زلزلو په شکل کې زلزله 5.6 ته رسېدلې دی شپږو ته ورنږدې شوې ده او که اوه شوه یا 7.5 ورسوله په خدای قسم لکه د مانسیرې او د بټګرام باندې چې څه موده مخکې راغلې وه دقسې دا چتونه به در باندې لاندې پرتې ته به د شپې ودې 2 بجې به 1 بجه به او دا چتونه به در باندې راوغورځئ کلمه به دې نصیب نه شي ګلی راله دمکي ده د خدای زلزلې دي د خدای دمکي ده په خدای مې دې قسم کې دا نښې به راغی رسول الله مبارک رنګ به بدل کو عایشه صدیقه فرمایي چې وریځ به راله نو رسول الله مبارک به کله دنته او کله باره ته رنګ به بلکل بدل و نو چې کله باران به شروع شو طبیعت به برابر کړ نو ما ورته د الله رسول چې وریځ راشي په تا پوره هیبت راشي کله دننه کله بار رنګ دې بدلي دا ولې وی عایشې عادیانو باندې دقسې وریځ راله نو هغې وی هذا عارض ممطرونه دا خو وریځ راله په مونږ به باران وشي الله وی صبر وکړئ دا همغه دی چې تاسو د خدای نه غوښته چې عذاب هغې وریځ نه پاک وي خدای پاک عذاب نازل کړ خدای تباه کړ نو عایشې یریږم اصله د خدای قهر نی او د خدای غضب پکې پیغمبر به یې او کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې کله به په زلزله یا داسې خطرناک او هیبتناک شی راغی په منډه بلال په هیبت باندې او مونځ به یې وکړه 2 رکعاته به یې وکړل او مونځ به یې وکړه مونږ یې سب نشته نه به په زلزله ویرېدو نه مونږ په ګلی ویرېدې نه زمونږ په سړونه چې ګلی وال په خدای که په دې مونږ ویرېدې نه مونږ میوې چې ګلی والې قسم دی که مونږ په دې مو یرېدو په مونږ سیلابونه رال قسم دی که دې مونږ ویرولو هسې هغه د خولې نه وایي توبه 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 نه مونځ شروع کړه نه خدای ته رجوع کړه نه یو 2 رکعات وکړه دا د دم کیالي دي د مارونو ګورې دم کیالي د غزه په مسلمانانو نن څه حال د مسلمانانو زړه د سترګو د اوښکو په ځای وینې بیایي مسلمان د غزه واړه ماشومان پوټیني ماشومان یعنې چې یو جینۍ د ماشومه د 11 کالو او خپل ماشوم رورې پغې کړی دی او سر ورپورې نشته یو جینۍ ده او خپل ماشوم رورې را پغې کړی دی او خپه ورپورې نشته یو مور ده او د خپل بچي صرف یو وخت پی راوچته کړی دی او چغې وایي دې سره څه وکړم یو پلار دی او د خپل رور او د خپل بچي نیم وجود یې راوچت کړی دی او چغ وایي یو ماشوم بچی دی او چغې وایي نه پلار شته او نه رور شته او څه چغې وایي وایي زه به د قیامت پر ورځ حضور پاک ته دا الویمه قیامت ورځ به راځي دلته خو زما د فریاد څوک نشته چې فریاد ورته وکړم خو د قیامت پر ورځ به زه رسول الله مبارک ته ویم
چې د خدای رسول ستا یو امتي زموږ مدد له نه دی راغلی نن اوبه نشته نن ډوډۍ ورته نشته نن چتونه پراته دي د یهودیانو غاصبانو د لاسه او د هغې لاندې د ملبې لاندې د دنیا لاشونه پراته دي پته نشته چې د چا لاش دی پلار څه شو زوی څه کړو ماشوم یوازې پاتې دی ماشومه یوازې پاتې ده لورې خور یوازې پاتې دي څومره بد حال دی نه او د مسلمانانو سره څومره طاقتونه دي نن د یو مسلمان ملک طاقت د هغې په خرانه ده د یو مسلمان ماشومان بچي ما خو تاسو ته ووایي چې د خدای غضب راغی په خدای چې بیا به مقتدي سره بوډا برېږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بیا به ټول مري ثم یبعثون علی نیاتهم چې پاسي نو بیا به مسلمان په خپل نیت پاسي او بدعمله او په خپل نیت پاسي او عذاب د خدای به ټولو باندې یو شان ده دا ولې د خدای قهر د خدای عذاب د خدای په دغه یهودیانو د هغې په هغه ملګرو باندې نازل کړي یا دومره ظلم کوي په غزه کې د مسلمانانو سره او زیاتې ورسره په جومات کې دي ته نه ورننوځي په جومات کې ستا په ګاونډ کې نږدې په دغه هندوستان کې ستا په ګاونډ کې په هندوستان کې ستا په نږدې د سرحد نه پورې غاړه ورشئ وګورئ د جومات نه بار هندوان ولاړ او چې مسلمان مونځ وکړي او بار اذن په بینتونه وی الحمدلله خدای دې مشران تعالی صالحان او دیندار راکړي او د ملک دا کسف او ګوټ ګوټ د خدای د قرآن او د سنت په رڼا باندې روښان لږ اوس مخکې لاړ شو که د غزه او د فلسطین دې مسلمانانو حال څنګه و مخکې نه حال یې دا و چې ډاکټر صاحب ډاکټر شیر علي شاه د هغه وینا وی تللی وم بیت المقدس ته او دا هغه وخت و چې بیت المقدس یعنی بیت المقدس ته د مسلمانانو په قبضه کې مسلمان سره اوس خو د بیت المقدس ته یهودو په قبضه کې په منځ کې دیوال والی دی په نیب کې هیکل یې خپل عبادت خانه شروع کړی نیم هغوی سره دی هغوی پکې عبادت کوي باقي نیم یې مسلمانانو ته پرېښی دی او هم په دروازه یهودي ولاړ دی چې څوک د هغوی خوښې درنه کوي او هغه جومات چې حضرت سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی دی هغه نن لاندې دی انډرګراونډ د هغې د پاسه جومات جوړ هغه وایي ډاکټر صاحب وایي دا هغه وخت و چې بیت المقدس ته مسلمان په قبضه کې زه لاړم د هغې ښار ته نو ما وی چې د جومات سره به نږدې هوټل والم چې نږدې اوس هم حرم ته چې څوک ځي وایي نږدې کمره واله کې مونځونو له به حرم ته زر زر ځم راځم چې لرې نه نږدې کمره مې واغېسته شپه مې تېره کړه سهار وختي پاڅېدم چې ځم جومات ته که په لومبي سب کې نه خو چې په درېم څلورم سب کې خو امام پسې مونځ لاندې کړم وایي چې ورغلم جومات جرنده وه یو دروازې لاله بلې له زه تپوس مې وکړه وایي دلته ودرېږم مرکزي مین ګیټ همدا دی مرکزي دروازه اوس به خادم راشي جومات ته درته کولو وایي زړه کې خوشحاله کړم چې د شکر دی لومبي سب کې به ځای ومونه امام پسې دا به ما دپاره یو منقبت شي چې په لومبي سب کې امام پسې مې مونځ کړی وایي چې څنګه لاړم ولاړم دی کې یو موټر راغی کار پارکینګ دی هلته ودرېد او سړی ترې راکوشو او هغه سړی چې راکوشو د موټر نه نه سر باندې ویښته شته ګیره هم خریلی دی او سر هم خریلی دی او برېت یې هم خریلی دی بلکل د انګریز په شکل ټای یې اچولی ده پتلون اچولی دی او پینټ شرټ دی او ټای یې اچولی لکه انګریز په شکل او سیګرټ ورسره دی هغه سیګرټ څکي راکوش خدای دا څنګه دا خو انګریز ټایپ انسان دی او راتلو سره چې بیا یې راویستې او دروازه کولو کو ما ته نیغ نیغ ګوري چې داس الګ څه کوي دا سړی څه کوي وایي ما اوړه کې ویم چې یا خدایه د بیت المقدس د جومات غوندې جومات د هغې خادم دا سړی دا هغه بیت المقدس دی چې ګور ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام جوړ کړی دا هغه بیت المقدس چې سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی دی دا هغه بیت المقدس دی چې حضور پاک پکې 1,40,000 پیغمبرانو ته امامتي کړې ده هغه بیت المقدس دی چې دغه ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوړۍ باندې بره اسمانونو ته او د الله ملاقات او جنتونو له تللی راپوټې خبره ده سلطان صلاح الدین ایوبي قبضه کړی دی په شپېتو جربو کې دا جومات
60 جرب دا چې کوم عام جومات دی شپېتو کې او چې دا کم محراب یې دی دا د کجوري د یوې ستنې نه جوړ شوی دی او پیوند او ټانکه پکې نشته او چې کم ټایلونه لګېدلي دي لکه دا زموږ په جومات چې کم ټایلونه دي نو داسې ټایلونه چې مخامخ پتا ته لږ سپین بادامي کلر ټایل ښکاري خو چې داسې پترس ورته وګورې د دې طرف نه د هغې طرف نه نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر درته پکې په مخه راځي نقش و نگاه دا سم ورکوټې خبره خو نه ګڼو کسان کې جوړ کړی ده حضور پاک والا خدای په برات موتلی دی هلته پکې منځ کړی بهر کې دغه بیت المقدس ما وی د دې خادم کې چا سره چابیانې دي نو هغه دا بله وی خیر دروازه یې کوله وکړه دې مخکې شو لګیا دی هغه خپل سیګرټ څکي زه ورپسې چې جومات ته لاړو نو سیګرټ یې کېښود او عجیبه دا وه چې د هر صف مخکې د سیګرټو د بورې لوښي پراته دي هغه د خاریو کې او یا د اکثرانو سره په دې میزونو پراته خلک پکې هغه سیګرټ مړ کېدي یا بوره پکې غورځي د سپونو مخکې پراته دي امام سره مصلې ته ځان له شی پروت دی وی هغه سیګرټ او بیا وی نیغ ورغې په چابې د لوسپیکر هغه تمبک وله وکړه او بانګ یې شروع کوم دې سړي او عجیبه دا ده چې یو ځل الله اکبر و یو ځل د سیګرټ نه کش راکړه بس غضب دی د خدای قهر را روان دی د دې جومات د بیت المقدس مؤذن ته وی خیر ډېر پریشانه دی کې غرغرو شو بل سړی د موټر نه ناکوي شو چې هغه راغی هغه امام صاحب مصلی الله امام صاحب سره ځان له سیګرټ دی د هغې نه کش راکوي امام صاحب هم په پینټ او په شرټ کې دی په پتلون کې دی امام صاحب نه ګیره شته او نه د سر ویښته شته او نه برید شته لکه انګریز ټیپ هغه مخکې شو دغه امام ما او دغه مؤذن په 3 کسب جمع وکړه خیر خلاص دا به تاسو ته ناشنا ښکاري خو ناشنا مه ګڼئ زه په خپله ازبکستان ته تللی ما سره ریدار شامو او ما سره د تخبې زما یو دوست دی ما سره هغه ملګری او یقین په خدای وکړه په یو جومات کې یو امام داسې ما ونه لید چې مصباح حاجي صاحب د تخبې تپوس ته وکړې چې د هغه پرتوګ او کمیسي په پینټ او شرټ د مقتدي او د امام هېڅ پته نه لګي غټ غټ جوماتونه کوم کې امام بخاري والا جومات دی په غټو غټو جوماتونو کې مې مونځ وکړه په تاشقند او په سمرقند کې ما ګیرې والا امام ونه لید دومره ګیره لکه د 4 او 5 ورځو جامه د ګوتې د بند نه وړه د ګوتې د بند دومره نه د هغې نه وړه سر تور سر او په پینټ او په شرټ کې دغه به فرق و چې محراب له به راغې دلته به دغه والې شوی میخ هغې پورې به چوغه ویزانده وه چوغه به یې راواخېسته هغه به یې واچوله پته به ولګېده چې د امام صاحب دی چې مونځ به یې وکړو نو هغه چوغه به یې میخ ته ویزانده کړه پټکې به یې راغېستې هغه به یې میخ ته ویزانده کړه وبه پته به یې امام زما قسم په خدای چې کوم دی امام بخاري غوندې شخصیت دفن دی د هغه د قبر خوا کې چې کوم جومات دی هلته چې کوم امام او مونوله لمو ورپسې مونځ هم وکړه د نیمې بند عمره ګیره ده سر تور سر په پتلون کې اما په خپلو سترګو جومات کې ناست یم لیدلی دی او چې کوم تلاوت د قرآن شریف یې وکړ نو زما دا مقتدیان مې د هغه نه ښکلې تلاوت ټول خلک قرآن هم سم نه دا ما لیدي نور درته مخکې نظم مصر هم ما لیدلی دی مصر د مصر په جامع اظهر په غټ جومات کې ما سره انیس احمد ورته پوسټ و غټ جومات جامع اظهر چې کوم لوی خطیب اعلی د مصر پکې لګیا دی او په منبر تقریر کوي او موږ داسې ورسره مخامخ ناست یو او چې کله هسې ما ورته وکتل ما یې خدای اوس وکړم د ګوتې د بند یا د نیم بند عمره ګیره ده حال په جومات کې دننه مې لیدلي په خدای قسم د جامع اظهر غوندې مدرسه چې نن د دنیا اول نمبر مدرسه ده په مدرسو کې اول نمبر جامع اظهر په جومات کې دننه مازدیګر درس کېږي لکه دلته چې درس کېږي دلته امام ناست دی عالم ناست دی درس کوي ګیرې مېرې نشته د عالم او مخامخ کې ورته کم ناست دی یو بل سره نږدې هلکان او جینکۍ ګډ ناست دي په ژوند پېغلې جینکۍ 18 سال 17 سال
او 20 سال او 22 سال او 30 سال جنکې او دقه رنګې هلکان یو بل سره ګډ په جومات کې ناست یو درس ورته کوي. ولې د الله غضب به په جوش کې نه، د خدای قهر به په جوش کې نه. خو مونږ ولیدل که نه، هر څه ولیدل. د شیر علي شاه صاحب وایي چې لاړمه بیره راله، شی راوړه، نو ما ته هغه بیره وایي. یو تپوس ته نه کو، ما وایم وی یهودي خو نه. ما وی که نیم خو خبره خلاصه شوه. وی د کوشم نه چې یم. نو ما ورته تا په څو پېژندم؟ وی د یهودیانو هم غټې غټې ګیرې دي او تا هم غټه ګیره پرېښې ده. ګیره ورته د یهودو نه ښکاره. او د هغه یو کتاب دی ویې ګورئ، مکان اللحیة فی الاسلام، عربی کې د ګیرې متعلق لیکلی دی چې ګیره واجب ده. هغې کې په خپله لیکلی ډاکټر صاحب وی په بازار کې روان وم، هلک راته د دوکان نه آواز وکړ، یا سیخ ای سیکا. دو درې چغې راپسې والې ای سیکا، او خندلې، ملنډې کولې، ټوکې کولې. نو وشرمېدم چې د هلک ما ته ولې ماله د سیک اوازونه راکوي، سړی خفه کېږي. نو ورغلم هغه هلک له وایي ما ته د آواز وکړ، ویو وی ما ورته چې زه سیک یم. ویم ولې؟ وی د سیکانو په شان ویښتري دي ګیره ده. ما ته مسلمان؟ مسلمان. ته مسلمان یې بچې او تا ته ګیره نن د سیکانو نښه ښکاري. ستاسو پلاران، ستاسو نیکونو، ستاسو قر نیکونه دې ځای ته چې دا کم ښار کې ته نن په دوکان کې ناست دی، دې ځای ته ستاسو نیکونو ګیره راوړې ده. د پیغمبر صحابه دلته راغلي، د پیغمبر شاګردانو او د شاګردانو دلته دین راوړی دی او ګیره یې راوړې ده، پټکې یې راوړې دی، سنت لباس یې راوړی دی، مونځ یې راوړی، روژه. نن تا ته پلار، تا ته نیکه، تا ته قر نیکه نه چې ویلي چې دا ګیره د مسلمان د پیغمبر نښه ده که دا د سیک نښه ده. وی نور دوکانداران هم را یو ځای شو. هغه هلک یې ملامته کړه چې هلکه ته ولې په مېلمنو پسې چغې ده سیکانو اوازونه. دغه حال چې هغې هلکانو ته دا پته نه وه چې ګیره هم د مسلمان نښه ده. دا پته ورته نه وه چې ښکلې کمیس او پرتوګ هم د مسلمان نښه ده او ګیره هم د پیغمبر واجب ده، سنت ده، واجب ده. دې نه نو خبر ګیرې پورې به ټوکې کړ، خنداګانې کړل، پینټ شرټ کې هلکان جینکې. دا قصې راغلې، د خدای غضب په جوش کې راغی، بیت المقدس یې غون واخیست او یهودیان یې راوړل. راشي اوس لګیا مونږ پې خفه کېږو، دردېږو پې مې مسلمان باندې چې ونه دردېږې ته به مسلمان نه. لیکن دا چلونه دوی مشرانو کړي، د خدای غضب راغی. زما ورونو ګورې زه تاسو ته اوس هم دا وایم، اوس هم وخت دی چې مونږ زه به ځان مخکې یاد کړم چې مونږ د الله په دربار کې توبې وباسو. وجاړئ خدای ته توبې وباسئ. زلزله چې راشي خنداګانې مه کوئ، وجاړئ. ګلې چې راشي خنداګانې مه کوئ، خدای ته وجاړئ. ګورېږه خدای غضب راغی، په خدای که دله څوک مدد له راغی، ورشه د غز د مسلمانانو له څوک مدد له نشي ته ونه ریاست به ځي، مونږ خو نشو تللی، ریاست یو هم نشي. ټول هم دا د امریکې او د یهودیانو ملګري. خبره نه لرې لاړه، خو قارون پورې مې څه کوله، هغه هم دقه خندا په موسی علیه السلام پورې کول، ټوکې دی ملا صاحب ته، لکه مونږ ورته ملا صاحب وایو. او بیا څه چل وکړو، یو جینۍ یې ورته ولبسوله، پیسې یې ورکړې، وی ته په دې الزام ونه. موسی علیه السلام تقریر کوي، هغه جینۍ پاڅېده، وی ته زنا څه ته وایي؟ وی چې هلک جینۍ سره میله وشي. وی سزا یې څه ده؟ وی سزا یې دا ده چې دا به سنګساره و، رنجم کوو، دیادورې به ورکوو، شریعت کې د دې حکم دی. نو وی خلکه واورئ، دا ملا صاحب و چې زنا حرامه ده او ما سره یې ګناه. بني اسرائیل حیران شو چې خدای پاکه دا څه شو؟ موسی علیه السلام باندې په مجلس کې جینۍ پاسې ویل ذات د زنا نه دی او وی ما سره دې زنا کړې. بس موسی علیه السلام په جلالی پیغمبر ورته وی ای جینۍ ستا دې په هغه ذات قسمې چې تورات یې نازل کړی او ستا دې په هغه ذات قسمې چې ما ته دریاب شلولی دی کورېستیم پې، ستا دې په هغه ذات قسمې چې ستاسو د نیکونو او د پلارانو په مخ کې فرعونیان هلاک کړي دي، رښتیا ووایه. اپره پیدو شو، وی زه معافي غواړم، ما له قارون پیسې راکړې. چې داسې لکه نن هم په دې نیټ او په فیسبوکونو خلک پورې تړل کوي،
ځان نه غریب نی خبر او فیک ورته وایي که څه ورته وایي لکه د دروغو ویډیو تصویر یې جوړ کړی او بل په شرمنو شه او بس موسی علیه السلام غوسه کیو الله ویني سا ځمکه وشلېده او قارون پرې ننوت او داسې تاوېده او بیا چغې جوړ کړې موسی معاف مې کا نور یې راکاږه کونډو پورې شو موسی معاف مې کا نور یې راکاږه دې سینې ته شو اے موسی بس معاف مې کا که نه وی نه دا ستا دا ځمکه او دا جایداد او دا کور او بلډینګ او نوکران دی ستا په کار شي نور یې راکاږه غیب یې که حضور پاک فرمایي اوس په ځمکه کې تاویږي تر قیامته پورې به تاویږي دی د قبر سزا د وروستو به کتی شي او قرآن څه وایي وخسفنا به وبداره الارض هغه او د هغه بلډینګ ټول مې په ځمکه ور دننه کړل فما کان له څنګه دی لکه فما کان له من داسې څوک نو چې د الله د عذاب په مقابله کې مدد وما کان من المنتصرین داسې نو چې ځان له څوک راولي چې راشه ما خلاص کور او دې په خپله ټول بلډینګ او خزانې او هغه پیسې ټول په ځمکه ننوتې او هغه ځای ما لیدلی مثلا عیسی احمد مو لاړو فیوم ورته وایي د موسی علیه السلام علاقه چې مونږ لاړو نو دا هغه علاقه ده چې کوم ځای کې قارون سره د خپل ټول بلډینګ او مال دولت په ځمکه کې دننه شوی اوس په هغې کې د سمندر ترخې اوبه راوتې دي سکا بینی او ترخې اوبه په هغه ځای کې راوتې دي چې کوم ځای کې قارون او د هغه خزانې په ځمکه کې ننوتې دي هغه ځای ما په خپله سترګه په مصر کې لیدل دا خط الله فرمایي ځکه نو اوس څوک راشي ما نه دې بچ کړي کوي ځکه نو اوس دې ځان ما نه خلاص کړي که نه زه د ما د عذاب نه دې څوک هغه نوکرانه وینې خلاص کړي که ان بطش ربک لشیء انه هو یبدئ و یعید الله وی ګوره انسان پیدا کول واپس کول د قبر ته او بیا د قبر نه جمع کول دا زما کار مه کوئ زما وروڼو زه تاسو ته دا خبره کوم عبادت کوئ یو سړی نه کوي عبادت دا دې نه وایي کبر دې نه کوي لویي دې نه کوي بس یاره ما ګناه وکړه دعا راته وکړه چې زه شروع کړم عبادت پورې ټوکې کول لمونځ پورې ټوکې کول جومات پورې خندا ترابو پورې خندا پیغمبر عالمانو پورې خندا دا به نه کوي ځکه علما خو تاسو ته د خدای دین در رسوي څه کوي زه تاسو نه څه غواړم ما چې نن څومره خبرې وکړې په خدای مې د قسمې الله د درد خفه کېږم وروڼو مې بچي مې پلاران مې ترونه مې په شریکه به مونږه د رسول الله مبارک د دین خدمت کې وکړه ته ورپسې مونځ کې په دغه علماو پسې ته پې جنازه کې مړي د مړي احکامات درته بیانوي د جمدو احکامات درته بیانوي درنه مخکې دی غږ مه کوئ داسې مدرسو پورې علماو پورې ګیرې پسې پټکي پسې تبلیغ پسې مه کوئ بد مه د دین چې کومه شعبه ده او په هغې کې څوک هم د دین خدمت کوي قدر یې وکړه عزت وکړه احترام وکړه زما د پیغمبر مبارک راوړلی شوي دین دی او د هغې خدمت کوي کبر لویي مه کوه یو موټرګی دی شو نو نشر کې پیدا شي جندله کې پیدا شي یا په فیسبوک او په بکینې او مولیانو پسې به ګډې وړې وې اوس پکې به وې نو کوه خدای به دې راونیسي دغه مولا ته بیا زوی دی بابا مړ شو رور مې مړ شو او له شا به جاړې و جنازه سټین دا جنازه به پکې همدغه مولا به ورته ولاړې په خدای به دې بخي مه کوه کبر به په کبر الله خفه تکبر به نه کوو کبر به نه کوو او د خدای په دربار کې او په حضور کې به مو الله ته توبه وباسو معافي وغواړو پر الله په تکبر او په کبر خفه کړي دا څو خبرې مې عرض کړې الله دې موږ د کبر نه وساتي الله دې موږ د لویۍ نه وساتي